تازه او بد خبر دیني عالم مفت منیر شاکر چې په یوه چاودنه کې ټپي شوی و او په روغتون کې ساه ورکړه. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. دیني عالم مفتی منیر شاکر چې په یوه چاودنه کې ټپي شوی و په یوه روغتون کې ساه ورکړه. سرچینې وایي د هغه په مدرسه کې لاسي بم برید شوی و چې نوموړی او 3 نور کسان پکې ټپیان شوي وو. مفتی شاکر په ټپي حالت کې روغتون ته رسول شوی و چې وروسته یې له ټپونو له وجې ساه ورکړه. د برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه ده اخیستی. دوستانو، دا و د نن ورځې چندانې خبرې.